یو آیات د 3 سورتونو را نقل کړي. کلوا من طیبات ما رزقناکم، کلوا من طیبات ما کسبتم، کلوا من طیبات. ګورې په 3 سورت کې د رزق په متعلق کې د طیبات قید ذکر شوی ده. هر آیات کې د 3 سورتو آیاتونه دي، هر یو کې د طیبات حکم شو. اول کې هم کلوا من طیبات، تاسو خورئ د پاک هغه څه نه چې ما تاسو ته په رزق درکړی د زمیندارۍ په لحاظ. کلوا من طیبات ما کسبتم، خورئ پاک د هغه مالونه د تجارت چې تاسو کسب کړی ده. دریم کلوا من طیبات، تاسو خورئ پاک مالونه. اشاره د دې ته چې نفقه حلاله دا په نبی او په امتی په ټولو فرض ده چې نفقه به حلاله وي، حرام به نه خوري. او حلاله نفقه دا منشا د ټولو طاعاتو د عباداتو ده. نفقه چې حرام شوه، عباداتو کې سستیا، زړه کې کدورت، کسالت پیدا کیږي، حتی شوق او ذوق د طاعت او عبادت ختمیږي. حضرت سیدنا امام احمد ابن حنبل چې رئیس الطائفه، رئیس الاولیاء ورته ویل کیږي، په خپل وخت کې د حضرت سیدنا امام شافعي رحمه الله سره ملمه شو. امام شافعي صاحب خو استاد د امام احمد صاحب د امام شافعي صاحب استاد و. د به د شاګردانو ته دغه د بزرګۍ او دغه د تقوا د دیانت خبرې ډېرې کړې. داسې یو خارجي خبر درته کوم. کله چې حضرت امام احمد صاحب د امام شافعي صاحب سره ملمه شو، نو ډوډۍ چې راغله ډوډۍ یې ډېره وخوړه. د امام شافعي صاحب د شاګردانو عقیده څه په کمزورې شوه چې نیک سړی خو ډېر خوراک نه کوي، ده خو هغه د دومره ډېر خوراک وکړ. بیا چې مجلس ختم شو، دی چې تله د تهجد دپاره یې کوزه ډکه کړه، اوبه ورته کېښوې چې شپې که تهجد ته جګېدې اوبه دغه دي. سهار چې شاګردان راغله، کوزه هغسې ډکه پرته ده. نو دوی نور هم بدګمانه شو چې دا خو په ټوله شپه کې تهجد ته نه ده پورته شوی، ځکه هغه اوبه لا پرتې دي. امام شافعي صاحب ته خو حال معلوم و، خو یې دې دپاره چې شاګردانو وسواس ختم کړي، د امام احمد صاحب نه یې پوښتنه وکړه چې ډوډۍ خوراک ترغیب خو کم بود ته نبي علیه السلام ورکړی، تا بېګا ډېره ډوډۍ وخوړه او شپه کې تهجد ته هم نه یې پورته شوی، دا اوبه داسې پاتې دي. نو ده وایي ورته ویلې ما چې ډوډۍ ډېره وخوړه، ډوډۍ باندې چې مال ته ډوډۍ کېښودی شوی، تا نفقه حلاله وه، انوارات مې په لیده. نو ما په یوه شپه د 3 شپو خوراک وکړو، 3 شپې زه بیا خوراک نه کړم. حلاله روزي مې پیدا کړه، 3 شپې بیا خوراک نه کړم. دغه حلال روزۍ برکت وګورئ چې دومره ډېره یې خوړلې وه چې 3 شپه خو بیا هم په دغه غفلت او خوب نه و راغلی. د هغې برکت تر سهاره پورې ما ټوله شپه په عبادت تېره کړې ده، ما ته د اوداسه ضرورت نه ده پیدا شوی. د حلال ډوډۍ برکت و، ټوله شپه کې ما ته خوب نه ده راغلی، غفلت په ما باندې احاطه نه ده کړې. نو حکم د پاکې نفقې ده. خورئ پاکه خورئ، خورئ پاکه خورئ، خورئ پاکه خورئ. دوم په اخر د هغه 2 اخریني آیات کې د شکرانې حکم هم شوی، واعملوا صالحا، پاکه روزي خورئ خو عمل به نیک کوئ، د الله د نعمت شکر به م ادا کوئ. داسې به نه وي وایي لکه حیوان. بل ځای کې آیت کې راځي دا چارپایان د خوراک کوي خو په خپل مقصد نه پوهېږي چې موږ الله پیدا کړی چې شي دپاره چې دا روزي را کوي. بعضې انسانان چې د خدای نه غافله شي، هغه هم داسې شي چې تر حیوان بدتر شي، خوراک کوي، چکاک کوي، ښه ډېر خوري، ښه ډېر چکي، الله ورکړي، خو د شکرانې تصور هم نه ورسره پیدا کېږي چې دا خو اوس لمونځ رانه غواړي، روژه رانه غواړي، جهاد رانه غواړي، علم رانه غواړي، حج رانه غواړي. دا د طاعاتو شوق نه ورسره پیدا کېږي، ځکه وایي تر چارپای هم بدتر شي. نو پاک خورئ خو نیک عمل به کوئ. خلیفه مبارک د الله جنت الفردوس نصیب کړي، ده به ویلې ښه وخورئ، ښه واغوندئ، خو د خدای ښه عبادت وکړئ. ناروا خو نه ده. دا اول. دوم حدیث مبارک کې اخو د ځان د خوړلو په باب کې خبره شوه. حدیث چې راغی، په حدیث کې بیا د بل د همدردۍ خبره اوله نه شروع کېږي، اطعم الجائع، وږي ته مړۍ ورکوئ. اخو ګورئ کلو خپله خوراکو د آیات، دلته د سي د بل مسلمان او د بل غریب د همدردۍ درس ده. اطعم الجائع، د وږي سره تاسې اطعام صدقې کوئ، د هغو سره کومکونه کوئ. وعود المریض، د مریضانو پوښتنې کوئ. وفق العانی، بندیان د بندیخانو نه خلاصوئ. دوم روایت کې د نبی علیه السلام د خپلې زندگی بیان کېږي. حضور پاک صلی الله علیه وسلم حضرت ابو هریره وی چې حضرت پیغمبر علیه السلام 3 ورځې مسلسل
په ټولو زندګي کې دی په مړی نه ده مړ شوی. که یوه ورځ موړو بله ورځ به وږی و. 3 ورځې سر په سر ده په مړه خټه خوراک نه ده کړی تر څو چې دنیا نه لاړ. ولې یا د نیستۍ د وجې نه چې به نه پیدا کېده، یو یا د اثار د وجې نه شای به و، خو چې بل غریب یې ولې دغه خپله خولې شای به هغه ته ورکوه، خپل ځان یې وږی ساتو. په مړه خټه خوراک چې ده نه کوه، داسې نه چې شای نه ورته پیدا کېده، خو اثار یې کوه، د نورو مسکینانو سره همدردي یې کوله. 2 یا 3 توجیه دا ده، ډېر خوراک په مړه خټه همیش نه کوه، ځکه دا موجب د غفلتو د مرضو د دغو شیانو ده. حضرت حذیفه رضی الله عنه نه یو حدیث مبارک را نقل کړی بدرالدین عینی عمدة القاری کې حدیث ذکر کوي چې نبی اسلامي من قل طعمه صح بطنه وصفى قلبه ومن كثر طعمه سقم بطنه وقسى قلبه. څوک چې مړی یې کم وي خېټه بې نیکه وي زړه به یې صفا وي. چا چې خوراک ډېر شو خېټه مریضه زړه کې قساوت پیدا کېږي. وروسته د خوراک د مړښت انداز بیان بیا را روان ده، هلته بیا انشاءالله درته کم. خو عمومي خبره دا ده چې خوراک چې ډېر شو مرضونه هم ډېر د دغه نه پیدا کېږي. معده طاقت هاضمې نه لري، دومره لوړ په بار شي چې طاقت نه، چې معده کې عظیمه کمزورې شوه ټول بدن مرضونه ځای شوږي. چې معده قوي وه عظیمه روغه وه ټولې قواوې د طعام نه راجذب کوي ځان ته، ینم پوره کار ذاتي کوي، بډوګي هم پوره کار ذاتي کوي، زړه هم پوره کار ذاتي کوي، د بدن د صحت کار ټول جوړ وي. معده مریضه شوه عظیمه کمزورې شوه، یعنې تم چې وینه پوره پلاس نه ورځي چې هغه بدن ته تقسیم کړي، زړه ته پوره شی پلاس باندې نه ورځي، نو مرضونه تر پیدا کېږي. خېټه چې مړه شوه ډېره غفلت په عباداتو کې پیدا کېږي، نو زړه کې قساوت راځي. او خدای هم دې وساتي قاسي القلب بعید من الله ده. زړه چې سخت شو د خدای نه هغه انسان لرې کېږي. خوف الهي هغه زړه کې پیدا کېږي چې په زړه کې رقت وي. یوه لیار د غفلت ډېر خوراک شو چې همیش سړی موړ په مړه خټه باندې خوراکونه کوي، نو دغه انسان کې غفلت ډېرېږي. چې غفلت ډېر شو طاعت و عبادت کمزوري شو زړه کې قساوت پیدا کېږي. بیا چې هر څومره وعظ و نصیحت هر څه اوري رقت قلب بیا نه پیدا کېږي. نو نبی علیه السلام یا د دغه وجې نه 3 ورځې مسلسل په مړه خټه خوراک نه ده کړی. حضرت ابو هریره رضی الله عنه خپل زندگی بیا ذکر کوي. دا بیا د طالب د شاګرد خبره ده، د نبی علیه السلام شاګرد خاص ده. هغه وی زه به وږی وم، د ډېر لوږې نه به چې په عذاب شوم، د جومات نه به چې صحابه په کومه لار کورو ته تله، اصحاب صفه خو کورونه نه درلود، نو یو صحابي ته به مخته شوم، پوښتنه به مې تر کړه، پوښتنه به مې په دغه نیت نه کړه چې زه به په هغه آیات پوهېدم نه. ما یې ګوندې کریم ته چې وایي ورمخته شه کرم ور په یادېږي. سخیان خلک دي، ښه خلک دي، نو بوم مې ځي په ولیارې په ولاړې به سبق نه راته ویایي، کور ته مې بوځي چې کور ته لاړو طبعا هلته د خوراک یو شی وویني، نو بیا مې دغسې نه پرېږدي یو شی به راکړي. یوه ورځ حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته ودرېدم مخې ته، د یو آیات په متعلق کې مې پوښتنه تر وکړه. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه دروازه راته خلاصه کړه، کېنولم، آیات یې راته شروع کړ. ما په هغه باطني مطلب نه شو پوی. د هغه د کور نه چې راووتم چې جومات طرف ته بېرته را روان شوم، خوراک چې ونه، نو د لوږې نه بېهوښه شوم، ولوېدم، دغسې وتمبېدم ولوېدم. چې وخت کې را په حال شوم چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم مې سر ته ولاړ ده. نو راته ویل یا اباهر، ما ویلې ووایه بلې، ده راته ویل الحق راځه. رښتې ما په مطلب پوه شو، په حالات مې پوه شو چې دا د لوږې نه داسې حال ته رسېدلی. کور ته چې دننه ننایستم، نو یو ډک جام شودې وې، حکم مې وکړو هغه یې راکړې وچکه، چې ومې چکلې چې بس مې کړې وچکه، حتی ښه موړ شو. اوس دغه صحابه د حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم دي په داسې لوږې کې وخت تېر کړی. بیا وایي حضرت عمر صاحب سره بل وخت یو ځای شوم، نو ما ورته وویلې ما چې تا نه پوښتنه کړه د آیات په مطلب زه تر تا ښه پوهیم. تر تا ښه پوهیم څه معنا وه؟ وایي دغه آیات حضرت ابو هریره بذات خود د رسول الله نه زده کړی و، حضرت عمر صاحب په واسطه د یو بل صحابي زده کړی و، نو ځکه یې اقرا آیت ورته ویلې، زه تر تا نه ښه پوهیم. خو ما د دغه غرض دپاره پوښتنه کړه، خو ایما کار خدای پاک په تا ونه کړ، تر تا نه په خیر یې وکړه چې رسول الله ده.
حضرت عمر صاحب دلته ذاتي خپل تعصب ښکاره کړ چې ما تا ته ډوډۍ درکړې وای زه په یغ باندې پوه وای دا به ما ته احب او تسرو خانو چې یو وارې مسلمان وي بیا طالب د رسول الله وي بیا د داسې لوږې په حال کې وي چې هغه سره څوک احسان وکړي نو الله به څومره په راضي کېږي. که زه په دغه پوه شوی وای ما به تا ته خامخا ډوډۍ شی درکړی و چې هغه مې درکړی وای ما ته تر سرو اوښانو نه چې عربو کې هغه ښه مال سره اوښان و هغه ما ته محبوب و. د مسلمان په حال خبرول د ځان دا ډېر ضروري دي. موږ کې دا غفلت ډېر ده. پښتنه د یو چا په حال باندې خبرېدونه د ځان چې مسکنت ته او تکلیف ته او چې د دا نشته. ما درته یو قصه کړې وه عبدالرحمن خلیفه صاحب کټوۍ کې اوسېږي لورلایي کې. دغه ما ته یو وخت کې په حج په سفر کې یو واقعه بیان کړې ما او د اول شناخته هلته راغی. ډېر یو عجب ښه سړی ده. ده ویلې ما زه چڼی وم غالبا دا قصه مې تاسو ته کړې مې د یو استاد سره خدمت به ما کوو کور خدمت به مې هم کوو. یو وخت کې زه په هلته سرفمیر که په چیشې لګیا یم په باغ کې ګرځم چې دا استاد د کور راووت د یو بل سړي د کور په طرف روان شو نو نږدې شو بېرته راوګرځېد. 3 وارې لاړ او بېرته راغی اخر وار رانغی په هغه طرف چې دی خپلې کوټې ته بېرته شو کتاب رااخیسته وای ورغلم. بیا چې مې ورته ویلې چې څنګه نن هغه پلانکي کور طرف ته 3 وارې لاړې او بېرته راغله. وایي ده ویلې څه یې کوې؟ ما ورته ویلې نه د حال به خامخا راته ویې. وایي ده راته ویلې چې د سپور خورګۍ نه مې چې دا غوړ مې دا ډېر وخت نه دي خوړلې زه سکویم سترګې پوچې ووتې. خو نن دومره په عذاب شوم چې ګزاره مې نه وه نو هغه کور په طرف روان شوم چې هغه غوا لري ګوندې کوچ درته راواخلي. په دغه شوق به روان شوم چې هلته به ورنږدې شوم دا به ذهن ته راغله چې ښه که ده پوښتنه وکړه څنګه راغلې ته خو نشې ورته ویلی چې زه وږی یم د لوږې نه راغلم هغې نو شرم د بېرته به راوګرځېدم. بیا به دا سوچ شو چې هغه ښه سړی ده کریم ده مهمان نواز ده. خو اخر مې زه ونه کړه 3 وارې ده ویله زه ذاتي هغه کور ته ورغلم ځکه په کورو کې چړیانو نه خو سطر مترونو او د وطن خلکو پخوا خو بیخي ډېرې ښې عقیدې وې د طالبانو ملایانو سره. وایي هغه کور والا ته ورغلم ښځې ته مې وویله چې سبا ته چې غړک ومخې چې څومره کوچ وي دا به ټول ما ته دې څه پکې وایي ما ورته زه د وایب کې جوړوم زه یې اخلم. نو په هغه وخت کې 500 افغانۍ وې غالبا ډېر شی وایي ځایه شا دور و. هغه کوچ مې ټول تر واخیست. جنازه د کوم مولوي عبدالقادر غږ نه ده. زه غږ پېژنم. نو دا وایي کوچ مې راوړه ورغلم مورا ته د مولوي صاحب کډې ته ورته مې 2 ګرمې دا ډبلې مړۍ راته پخې کړه. وایي څه کوې؟ ما ته ما پکار ډوډۍ راته پخې کړه دا کوچ مې په یوه مړۍ کې کېښود برسېره مې برسېره بله په کېښود ور مې وړه استاد ته مې کېښود ورته مې چې چای را وکړه عادي ته مې زه تر څو دا وړم ته چای را وکړه. ورغلم هغه چای د قسم خوړ. وایي په هغه ورځ چې څومره انوارات ما لیدلي دي بیا مې په ټول عمر نه دي لیدلي چې هغه استاد د زړه دعا راته وکړه چې د ډېر وخت لوږې هغه مسکنت په ده تېر شوی و. وایي دومره ذوق او دومره خوند د انوارات چې ما ته په هغه ورځ پیدا شوي دي په دا ټول وخت کې مې وایي په دا وظیفو کې مې بیا نه دي لیدلي. وارث رسول الله و. نو غرض دا ده چې د صحابي داسې مسکین صحابي خدمت چا کړی وای څومره لوی سعادت و. ځکه حضرت عرمان صاحب وروسته ارمان کوي د دغه طالبانو د حال ارمان به عوام دا موږ یو دغه به بیا وروسته کوو. دا د دغه وخت صحابهو غوندې حیثیت لري. غریبه طبقه مسکینه طبقه ډېر کې محتاج پیدا کېږي. ما درته مخکې مې یو وخت کې ویلي وو دا ملګرو کې بعضې ډېر مسکینان ما ته هغه خپل شرمېږي ما ته خو استاد یو شاګردي د پلار او د زوی غوندې حیثیت ده که ما وس رسېدو زه به خپل کومک کم که نه هغه یو طالب تر اوسه حال رانغه کړه چې هغه ما ویل چې ما ته چا رساله رالېږلې وه چې په دغو ملګرو کې وکتو چې دا 15 کاله کېږي چې زه یې مسکنت نه کور ته نه یم تللی. که یې په تاسې کې دغو ملګرو کې دا نن غاړه یې باندې ما ته به راځي ماسپښین ته یعنې غاړه مې ورباندې کړې چې ماسپښین لمانځه نه بعد که داسې ملګرو کې هغه ملګری دلته وي یا ما ته رساله لېږلې وه یقیني ده چې ما را په یاد شي هغه خبر مې ذاتي ذهن نه وځي
چې 15 کاله د مسکنت نه زه کور ته نه یم تللی. نو هلته د مسکنت حد د صحابه وشو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه زندګي خبر دا ده چې خوراک طعام پاک بخوري، په سړی به د خدای پاک عبادت او بندګي کوي او ټول وخت ځان موړ ساتل، غفلت به نه کوي چې قساوت قلب تر پیدا کېږي. اصل کې د اهل ظواهر پرایه واجب ده، د عام ائمه پرایه مستحب ده. د خپل طرف نه خوراک کول د ظاهریو پرایه واجب ده. دا حدیثونه د امر په وجوب حمل کوي. د عام ائمه پرایه باندې دا مستحب ده. خوراک په ښي لاس او وروسته دریم باب سره روان ده. د اهل ظواهر پرایه واجب ده. د عام اهل سنت والجماعت پرایه باندې ائمه پرایه باندې مستحب ده. د خپل طرف نه خوراک کول د نور د ظاهریو بعضې پرایه باندې واجب ده. د عام ائمه پرایه باندې دا مستحب ده. ټول استحبابي امور دي. بسم الله ویل، په ښي لاس خوراک کول، د خپل طرف نه خوراک کول چې بل طرف ته به لاس نه وروړي. تیمون چې دا مستحب ده، دا استحبابي، دا آداب د طعام دپاره دي. خدا بسم الله ویل د هر سړي دپاره سبب د برکت د طعام ګرځي، د هر سړي دپاره. خو په مجمع کې چې په ګډه خوراک کېږي، په کار دا د وایي یو ملګری باید په زوره بسم الله ویې چې دا د نورو هم ورپام شي. اوس انسان دا ښه کار ته شیطان یعنې موږ غافله کوي. ورشو طالبان بلایان ورمنډې کو مړۍ راواخله، غږیږو زر هلته په مړۍ لګیا شو، بسم الله رانه ویره شي. بسم الله یو خو یې وایي باید په زور ووایي چې دا نورو ته هم ورپه یاد شي، ځکه چې د ټولو دپاره سبب د برکت ګرځي. بسم الله ویل دا مستون عمل شو، مستحب عمل شو، سبب د برکت د طعام دپاره ګرځي. د شیطان نه د حفاظت ذریعه ګرځي. دا خبیث په هر چیز کې مداخله کوي چې شیطان په طعام کې در سره ملګری شو، برکت د طعام ورکېږي، توفیق د طاعت د عبادات ورسره ورکېږي. خوراک به کې خو بې برکته شو، بې برکته بیا د شوق طاعت د عبادت ختم شو. چې بسم الله دې ورته ویلې د شیطان لار بنده شوه، طعام په شریعت برابر شو، موجب د برکت ګرځي. لږ به وخورې خو خدای پاک د ډېر طاعت د عبادت توفیق درته بیا درکوي. دا بیا ټول استحبابي امور دي چې درته ذکر کېږي. د مړښت خبره به بیا وروسته وکړو. بیخي ونه صرف دا اوربشو ته به وړو ته به ورپو کړه، دا غټې غټې لشکې به ته لرې شوې، دا باقی به یې خوشتول. په میز خوراک نه ده کړی او په کڼکۍ لوښي کې خوراک نه ده کړی. ولې کڼکۍ لوښي یا وایي ګوښه خوراکي، ده به ګډ خوراک کوه. یا په کڼکۍ لوښي کې دا د طعام اتباع وي، لکه نن سبا دور چکني ده، اچار مچار او داسې بلا وي. دا د څه دپاره خلک ورسره خوري؟ یا د اشتها دپاره یا د هاضمې دپاره. وایي د صحابو دور کې د نبي علیه السلام په دور کې دغه شي ته استعمال ته حاجت نه و. دوی و په اشتها کې ځکه همیش وږي وو او دومره خوراک یې کونه چې بیا هاضمې شي ته ضرورت پیدا شي چې پسې ویې خوري. نو نه دا کڼکي شیانې ځکه نه دي خوړلي چې نه اشتها ته ضرورت و چې داسې شی وخوري چې اشتها پیدا کړي، نه یې دغه ته ضرورت و چې هاضمه، ځکه خوراک کم و د هغه هاضمه کېده. دا د حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم زندگی کې معمول نور روا دي، داسې نه ده چې پاسې خوړل ناروا دي، هغه دي. او د شاتې مسموته د الیل شوی پسه، دا د لاندې نه وي، د الیلی پسه دا هم نه ده خوړلی. په هغه وخت کې د مسکنت حال و، دا پوستکی چې وړی وشکی او پوستکی د غوښې سره ګډ شي، د پوستکي غوښې خرڅوال راځي، په پوستکي چې کومه ګټه اخیسته کېږي هغه د لاس نه ووته، هغه ګټه. نو ځکه نبي علیه السلام په وخت کې روا ده، خو ترغیب دغه جانب ته و چې پوستکی یا خپله خرڅ ته ضرورت پوره پکړه یا یو مسکین ته ورکړه، هغه به ضرورت پوره پکړي. غوښه یې د تا شو، پوستکی به دې سره همدردي پوه کړي چې داسې چې پوستکی هم ورسره والي، نو بیا خو د غوښې غوندې حیثیت کې پیدا شو، هغه د همدردۍ ځای کې ختم شو، د نور ضرورت مشکل دا ځای کې ختم شو. نور د سمسیري خبره هغه بیا ده وروسته را روانه. دلته چې نبي علیه السلام کور ته چا هدیه کې رالېږلې، ده نه وخوړه خو صحابه وخوړه، که ناروا وای ده به منع کړې وه. هغه خبره به بیا وروسته انشاءالله العزیز ذکر کوو. د نور ائمهو په رایه باندې خوړل د سمسیري د غوښې روا دي. د احنافو په رایه خوړل مکروه دي. مکروه کې هم دوه قله قول تحریمي او تنزیهي، دواړه اقوال راغلي دي. د
د نبی اسلام په سترخان خوړل شوی. خالد ابن ولید دا وروسته باب را روان ده چې نبی اسلام ته به چې کوم شی کېښودل شو، ده به یو وارې پوښتنه کړه، ورته ویلې به چې دا د پلانکي شي غوښه ده، دغسې نه خوړه. د سمسورې غوښه ام المؤمنین ته یې بله خور په تحفه کې رالېږلې چې ده ته یې مخ ته کېښود چې ده لاس ور اوږده و، هغه یې بله غږ وکړو چې خبرې کوي چې دا د څه شي غوښه ده، چې ده ورته ویلې چې سمسورې ده، نو نبي اسلام لاس سره وګرځوه. خالد ابن ولید رضی الله عنه ورکش کړه، ویې خوړه چې ناروا وه خو یې ربه منع کړې وه. دوی په دغه احادیثو تمسک نیسي. او موږ ویایو حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها نه روایت ته چې نبی علیه السلام د عقل د ضب نه منع کړه او باندې سائل ودرېدو، نو ما ویل چې دا به یې غته ورکم. رسول الله راته ویل هغه شی چې خپله یې نه خورې، یعنې تا ته ناروا ده، نو بل ته یې څنګه ورکوې؟ خو بل ته هم ورکول ناروا دي. دې حدیث نه بیا مانه معلومېږي د ابو داود روایت راغلی، چونکې تعرض راغی په روایتو کې، احتیاط دا ده چې نه یې وخوري. ځکه تاریخ معلوم نه ده چې ناسخ منسوخ فتوا سړی وکړي. یو روایت نه ثبوت خوراک راغی د نبي اسلام د وړاندې، خو تقریر شو، ځکه صحابي خوړلی رسول الله انکار نه ده کړی، خو تقریر راغی. بل طرف ته هلته د منع خبره راغلی، نو احتیاط په دې کې ده چې ونه خوړل شي، ځکه قول د حرمت هم نه کوي، احناف د کراهیت بیا څوک تنزیهي او څوک تحریمي بولي. ماړی چې خوري د دوه د کفایت په انداز کار کیږي. اوس یو پاسه د بالفرض که ته په مړېږي، بل مسکین و محتاج هم درته معلوم ده، نو ته داسې مه که چې صرف د تا ځان به غم یې در سره، تا مال ده، پردی در سره شریک نه ده، خو د آخرت په لحاظ باندې نیم خپله وخوره، نیم بل ته ورکړه چې د خپل ځان کفایت لحاظ دې وشي او د آخرت سرمایه درته جوړه شي. ډیر فرقي د مسلمان ډیره توجه به آخرت ته، د دنیا د شینه به په قدر کفایت حاصلوي، او د کافر ټوله توجه دنیا ته، د بل آخرت غم شته نه ورسره، دغه یو فکر ده چې ښه ځان وساته، ښه ځان موړ که، د ده په لحاظ باندې دا خبره کړې. که نه واقعي شته نه. کمه یاد ترمذي کې ما دلته یو شی درته ویلی و، چې حقیقت دلته نه ده، مراد دا داسې ده لکه تهی از حکمت بعلت ان که پوری از طعام تابینی. د دې علم نه چې خاري ځکه چې د مړی نه تر سپنګمو ډکیه، تر سپنګمو چې سړی ډوډۍ وخوري ژوندی پاتې کېږي، کنایه ده د کثرت نه، کنایه ده د کثرت نه. دلته هم دغسې کنایه ده د کثرت نه چې کافر خوراک ډېر کوي. دا نه معنی چې 2 کلمې دي، دغه 2 کلمې ډکېږي، خوراک معدې ته ځي که کلمو ته ځي؟ داسې خو نه ده چې سیده ځي کلمو ته، هغه نو ډکېږي نه 2 کلمې دي، بیا یو وارې خو 2 شته نه، بیا هغه ډکېږي هغه کېږي، خو کلمو ته خو پس د هضمې نه شی ځي، چې معده کې هضمه شي، بیا پس هغه نه فضلات صورت کلمې ته. کنایه ده د کثرت نه. اوس نو د دې نه دا هغه کېږي چې د مسلمان غالب وای خبره په غالب نه، غالب مسلمانانو حال دا ده چې دوی خوراک کم کوي، کافرانو غالب حال دا ده چې دوی خوراک ډېر کوي. کله کله به بالعکس هم پېښېږي، مسلمان به یې ډېر خوراک وکړي، کافر به یې کم خوراک وکړي، خو غالبا چې د مسلمان مطلوب آخرت ته دنیایي حظوظ نه دي، نو خوراک کم کوي غالبا. کله کله به بعضې ډېر خوراک کوي، او کافران بیا بالعکس خبره ده. د خوراک مړښت تر څومره اندازه پورې ده، اوس دلته خبره وکړو. یو دومره خوراک ده چې سړی د مرګ نه خو بچ کېږي. دوم دومره خوراک ده چې فرض طاعت عبادت پکړی شي. دغه 2 مرتبې د خوراک فرض دي، دغومره خوړل در باندې فرض دي چې د مرګ نه بچ کېږي، یو د فرض عباداتو امکان وي چې ته لمونځ بیا کړی شي، روژه نیوی شي. دریم دومره خوراک چې سړی نفلي عبادت بیا پسې کړی شي، دومره طاقت پیدا شي چې د فرض و نه زائد نور عبادت نفلیم کړی شي، او حلال رزق ګټلو کسب هم کړی شي. څلورم بیا دومره عبادت چې کار کړی شي. دغه دواړه خوراکونه چې د نفلي عبادت مقام یا د کسب د کاروبار مقام، دومره خوراک کول چې دي بیا
واجب. د دغه نه پورته دومره خوراک کړن چې غفلت سستیا په عباداتو کې نه پیدا کوي. طاقت پوره خو سستیا په طاقت او عباداتو کې نه پیدا کوي. دومره خوړل مباح، دومره خوړل مباح. د دغه نه پورته دومره خوراک کړن چې په عباداتو کې سستیا پیدا کیږي، خوب غالبه کیږي، ذکر مطالعه المنځ او عباداتو کې سستیا پیدا کیږي. سړی نه خوړل دومره اندازه بیا مکروه. دومره خوړل چې مرض تر پیدا کیږي، دومره وخوري معده خراب شي، مرضونه پیدا کیږي، دومره خوړل حرام. فرض، واجب، مباح، مکروه او حرام. پنځه مرحلې شوې د خوړلو. دومره خوړل چې د مرګ نه په بچ کیږي یا فرض عبادت پکې، دا فرض دی. دا چې نفلي عبادت کې او حلال رزق ګټای شي، دومره کسب بیا کوی شي، واجب دی. او دومره اندازه چې هغه سستیا او غفلت نه پیدا کوي چې دغه نه دوم تعبیر ثلث سره د بطن تعبیر کیږي. نیم نس درې حصې کا، یو حصه د خوراک، یو حصه د چکاک، یو حصه د تنفس. دا چې خوراک ډیر شي، ساه بند شي، خوب ورشي، غفلت سړي ته پیدا کیږي. دومره دا مباح. د دغه نه زائد دومره خوړل چې سستیا په عباداتو کې پیدا شي، لکه دا د موږ اکثره، دا مکروه. او د دغه نه زیات چې بیا مرضونه تر پیدا شي، معده مې خرابه ده، د 14 نفره حلوه باندې دالته عشر شروع ده، دا راغی ورته کېناسته، ټول یې وخوړه، یاره فتن تر وکړ څنګه وایي معده مې خرابه ده. هغه ته د خدای دپاره چې معده دې روغه شي، بیا په دغه لیاره نه شي. دا چې معدې خرابېږي تر مرض تر پیدا کېږي، دا دومره خوړل بیا حرام دي. دا 5 مرحلې د مرض دپاره دي.